د نظر تنده مې اوږده شوه خو ته پوهه نه شوې د نظر تنده مې اوږده شوه خو ته پوهه نه شوې ما ته یوه ګړۍ موده شوه خو ته پوهه نه شوې د لیونۍ مینې پستن او د هجران په مزي د لیونۍ مینې پستن او د هجران په مزي زما سینه ګینده ګینده شوه خو ته پوهه نه شوې بسم الله الرحمن الرحیم د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ هیله ده چې په صحت په کامل یې د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې نن ستاسو ملاقات د یو داسې ملغلرې سره کول غواړم څوک چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی د چا چې ګڼ شمېر کلامونه ګڼ شمېر فنکارانو د ریډیو پاکستان د لارې ریکارډ کړي دي د سوات مټې بیدرې کلي اوسېدونکی ښاغلی ابراهیم بیدروال صاحب را سره نن د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې تشریف فرما دی بیدروال صاحب تاسو ته په خپل پروګرام ملغلرې کې تود هرکلی کوم خوشحاله اوسئ عبدالر صاحب د ټولو ناول خو زه ستاسو د پښتو او د پښتنو سره او د پښتو د ادب سره چې کومه ستاسو مینه ده دې ته په درنه سترګه ګورم او ستاینه کوم ډېره زیاته مننه هم ستاسو مینه ده هم ستاسو حوصله ده چې مونږ له دوام لرو روان یو بیدروال صاحب پښتو ادب جوړې ته اوس کتاب ډالۍ کړی دی تر اوسه که څنګه او زما یو کتاب چې کوم په 91 کې کتابت شو یادونو په نوم باندې او په یادونه 1999 کې هغه بیا چاپ شو د یادونو په نوم دی صدانه نیمه سره شته که ټول ختم شوی شته خو ځکه دی چې په هغې کې چې قلمي غلطیانې ډېرې دغه وخت چې کوم رسم الخط نه وي دغه وخت چې کوم کاتبو په ګوتو به لیدل کېدو نو هغه پکې خپل کار کړی چې کوم شعر یا کوم دغه د هغه خوښ نه و هغه وران کړی خپلې پکې خپل ځان له پکې لیکلي کړي هغه په دې وجه باندې مونږ بیا دوباره پاتې راغلو صحیح ډېرو زیاتو فنکارانو ستاسو کلامونه ریکارډ کړي دي مینوالو سره که د کسانو نومونه شریک کړي ښه دي همدر صاحب د ریډیو پاکستان د لارې یا د الکترانیک میډیا د لارې نو زما ډېر زیات کلامونه یعنې غزلې چې دي نازي اقبال ویلي دي احمد ګل استاد ویلي دي د هغه زوی بیا هم وروسته ویلي صدر علي ټکر صاحب ویلي دي او اشپت سهار صاحب ویلي دي مخکې ورځ کې مې دلراج نه ستا کلام اورېدلی دلراج جي په پښتون باندې هغه هم ویلي اشپت سهار صاحب چې دی هغې په یوې ټي خیبر شمشاد باندې په شمشاد باندې هیڅ مدي بریالي زما یو غزل ویلي ماشاءالله نو داسې ګڼ شمېر فنکاران دي چې ځان ته لوی نامې لري که زه د هغې نامې اخلم نو ډېر وخت به والي خو کومو ګلوکارانو فنکارانو چې زما سره د خپلې مینې اظهار کړی دی او زما شعرونه په خپل خوږ اواز باندې خواږه کړي دي ولس ته رسولي دي د هغو ټولو یو دانې مننه کوم ډېره زیاته مننه کوم یو کلام به زموږ مشال ټي وي د مینوالو سره شریکول غواړئ همدر صاحب دا یو نوی نظم مې لیکلی دی جی ارشاد کوشش پې کړی دی چې امید لرم چې ستاسو او د مینوالو خوښ شي جی چې نظم دی چې په پاک او خیرن نه یو خو چې جمع کړو دولت په پاک او خیرن نه یو خو چې جمع کړو دولت افسوس چې پوهه نه شولو د ژوند په حقیقت او مطلع ثاني دی چې راځئ چې سره وکړو ښه په نره محبت راځئ چې سره وکړو ښه په نره محبت ابس کوو لګیا د یو بل سره نفرت او بند دی چې د دې ژوندون په منډه کې د بل ژوندون حصه ده د دې ژوندون په منډه کې د بل ژوندون حصه ده د دې ژوندون په منډه کې د بل ژوندون حصه ده هغه نه ختمېدونکی ژوند دی او دا یوه لحظه ده پیدا شوې او پناه شوې د یو څو کالو قصه ده بیا ولې دې په سر کې د دولت پرته نشه ده راځئ چې توبهګار شو لاره پرېږدو د غفلت افسوس چې پوهه نه شولو د ژوند په حقیقت ډېر ښکلی دا بل بند دی همدر صاحب چې خوره دنیا یو کړه په نفرتونو باندې تنګ ده خوره دنیا یو کړه په نفرتونو باندې تنګه خبره وي وړه
خو نه خلاصېږي بې د جنګه کارونه مو الټوي او غړۍ ګرځو دنګه د خپلو عادتونو راغوزار کړو د ګړنګه نن ځکه په نړۍ کې مو څوک نه کوي عزت ابس کولی یاوي د یو بل سره نفرت بل بند عبدالر صاحب چې په دې وړوکي ژوند راته راکړی رب اختیار دی په دې وړوکي ژوند راته راکړی رب اختیار دی که ښه کوي که بد ځان دې په خپله ذمهوار دی الله رحیم کریم دی خو دنیا ځای د کردار دی جنت او دوزخ دواړه ستا د خپلو لاسو کار دی الله رحیم کریم دی خو دنیا ځای د کردار دی جنت او دوزخ دواړه ستا د خپلو لاسو کار دی د عدل په میزان به کیږي ټول په آخرت د عدل په میزان به کیږي ټول په آخرت افسوس چې پوهه نه شولو د ژوند په حقیقت او دا آخري بند دی سیمه چې وطن مو د قدرت د وسایلو نه کډک دی وطن مو د قدرت د وسایلو نه کډک دی شریف پکې خیرات غواړي او شریر پکې ملک دی وطن مو د قدرت د وسایلو نه کډک دی شریف پکې خیرات غواړي شریر پکې ملک دی مظلوم پستر ګړون دی او ظالم پکې زیرک دی دا ځکه د سکون ژوندون زموږ د نصیب ورک دی مظلوم پستر ګړون دی او ظالم پکې زیرک دی دا ځکه د سکون ژوندون زموږ د نصیب ورک دی تاریخ په بې درواله په موږ ووایي لعنت افسوس چې پوهه نه شولو د ژوند په حقیقت ډېر ښکلی ډېر خوندور تاسو ډېره مننه جي بدوال صاحب نظم خو شریک کو ډېر زیات خوند مو ترې واخیستو که دې سره یو کلام بل شریک کړي مینهوالو سره د غزل مطلب د همدرد صاحب چې ارشاد د خودداره ژوند نشه مې درله درکړه د خودداره ژوند نشه مې درله درکړه د ژوندو خلکو جذبه مې درله درکړه ډېره او ستا رضا ده که په سوري که په انور ځې ستا رضا ده که په سوري که په انور ځې خو د خپل فکر حصه مې درله درکړه او ته بادشاه ځان مې غلام کړو ستا د مینې ته بادشاه ځان مې غلام کړو ستا د مینې څومره لویه مرتبه مې درله درکړه ته بادشاه ځان مې غلام کړو ستا د مینې څومره لویه مرتبه مې درله درکړه او خود بستانه د نفرت په کاڼو لګم خود بستانه د نفرت په کاڼو لګم چې د زړه په کور کې شپه مې درله درکړه او خپل سیرت چې پکې کله کله ګورې ګرانه ځکه آینه مې درله درکړه او بې درواله د سبا په تمه ګرځه دغه وظیفه مې درله درکړه ډېر ښکلی ډېر زبردست امینوالو دا و ښاغلی ابراهیم بېدوال صاحب چې تاسو ته خوندورې خبرې خوندور کلامونه واورېدل همدې سره دا خپرونه سرته رسي تر بلې خپرونې پورې خپل رحمت الرحمن همدرد او ښاغلي ابراهیم بېدوال صاحب ته اجازه ورکوئ ښاد آباد او بریالي اوسئ